السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یو سلو دو دیشتم نمبر باب شروع بابو په باره د طریقه د سلام کی. په دې کې څلورم نمبر حدیث ته دا د مقداد رضی الله عنه وګد حدیث ته، خو په دې کې د باب متعلق دا خبره ده. مقداد وی چې كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، مونږ به نبی صلی الله علیه وسلم د پاره د هغې د شودو برخه به پرېښودله. فیجیء من الليل، نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې راغی. فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما، نو د الله پیغمبر به سلام اچو په داسې سلام اچولو سره چې اوده کس به هغه به نه شو پاڅېدلی. یعنی دومره اندازه کې به نبي صلی الله علیه وسلم سلام اچو چې اوده کس هغه به د هغې په اواز باندې هغه نه به پاڅېدو. ویسمع الیقظان، او ویښ کس به د الله د پیغمبر د سلام اورېدو. فجاء النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم راغی. فسلم كما كان يسلم، نبی صلی الله علیه وسلم سلام واچو په داسې طریقه باندې لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم به سلام اچو. یعنی دې حدیث کې دا فائدہ ده چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د داخلي دوه طریقه راخی. کله چې تاسو یو ځای ته نوځئ په داسې کیفیت کې به نوځئ چې د حاضرو خلکو حال ته به ګورئ. هلته خلک ناس وي یا څوک وده وي، نو په دومره زوره باندې سړی باید خبرې ونه کړي، یا په دومره زوره باندې باید سړی سلام وانه چي چې هغه خلکو ته مزاحمت جوړ شي. هلته که څوک ودی داسې نه چې دا ویښ کس دا د خوب نه پاڅېږي او د خوب دغه شان ته هغې ستا هغه ورنوتل، ستا هغه سلام اچول د هغې دپاره مزاحمت جوړ نه کړي. یعنی حالت د خوب کوونکي هغه په نظر کې نیول کېږي، هغې اندازه باندې به سلام اچول کېږي. دا بل روایت دی. وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها، اسماء بنت يزيد وی رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په جمعات کې تیرېدو. وعصبة من النساء قعود، او د زنانوی وړله دا ناسته وه. نو فألوى بيده بالتسلیم، نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې اشاره وکړه د سلام دپاره. یعنې دا زنانه ناسته وي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې د زنانو ته د سلام اشاره وکړه. امام نووي به ذکر کوي، وی دا حدیث چې دی وی دا حمل دی په دې باندې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف د لاس اچولو په سلام باندې اکتفا نه ده کړې، بلکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفاظ د سلام او اشاره د سلام دا دواړه په دې زنانو باندې کړې دي. ځکه روایت د ابو داود کې راځي. همدا روایت اسماء بنت یزید وی مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، نبی صلی الله علیه وسلم زمون په زنانو باندې تیرېدو. فسلم علينا، د الله پیغمبر مونږ باندې سلام واچوي، سی ویلا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یعنی دا الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي. یعنی ځان له د الله پیغمبر صرف په لاس باندې سلام دا نه دی اچولی، بلکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سلام اچولی دی هغې کې الفاظ سلام هم نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي. او روایت امام ترمذی کې راځي، هغې باب لګولی دی دا ځان له سلام په دې لاس باندې اچول. دا زموږ استاد معاشره کې ډېر عام دي.
لاس ار سلام سره لاس چتو خو هغه باب لګولې باب ما جاء کراهیت اشاره الید بالسلام دا باب لګولې دی باب د پواره د دې کې چې په لاس باندې اشاره کول د سلام سره دا مکروه دی لاس باندې اشاره کول د سلام سره نو عام طور کې موږ تاسو چو یو هغه حالت د چې څوک تانه لری دی سلام وتا چې نو کاغي کې تلاش اوچت کې به سیدا خو الفاظ د سلام دا به سره وي یعنی استاد لاس په چتول باندې هغه ته باید پته ولګيږي چې د ما باندې سلام واچو نور دغه شان ستا خواته یو څوک او ستا आवाज ته رسیږي نو دا مکروه ده چې پاګه باندې سره دغه شان ته لاس ته اوچت کې سلام په واچي او پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم داسې روایتونه ذکر کړی دي د الله پیغمبر موږ منع کوي چې تاسو ګوره د يهودو نصاراو سره مشابهت مکوئ ځکه يهود چې کله سلام اچي نو هغه دغه شان د ګوتو په سرونو باندې سلام اچي او نصارا چې سلام اچي هغه دې کف باندې سلام اچي کف باندې نو دینه موږ تاسو نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی چې مومنانو مسلمانانو تاسو به دغه شان ته د يهودو د نصاراو سره د اهل کتابو سره به تاسو مشابهت دا به نه کوئ چې په لاس باندې تاسو سلام اچوئ او د مسلمانانو کسونه عام دي موږ تاسو که عام څو خاتم څوکي السلام علیکم ورحمت الله وته نه دا عادت يهود دي دا عادت يهود نصاراو دي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوډه منع کړی اما یو هغه حالت د څوک تانه لري دي ستاوازو ته نه رسیږي هغه دکان کې ناشته ته په لار باندې تیریږي او ستال فتح پويږي چې را چې سید زما आवाज نه رسیږي نو به الفاظ د سلام سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او داغه سر لاس اوچت کې چاګه ته پته ولګيږي پلان کې مامنه سلام واچو نو به داغه تاسو جواب دغه تقبل درکې چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نور عام مروج تاسو کاواز اوري په دې کې دغه شانته د مشابهت يهود او نصارا دي او دغه نزان ساتل پکاري بل په دې حدیث کې دا مسلم ده زنانو باندې سلام څنګه دي زنانو باندې سلام اچول جمهور اهل علم امام بخاری په دا شان روایت را نقل کړی دی دا شان دا روایت هم دی دا روایت ابو داود کې هم دی دا ابن ماجه کې هم دی یعنی جمهور علم دا په دې نظر باندې دا دلایل دی په زنانا دا په سړو باندې سلام اچول شي او سړی دا په زنانو باندې سلام اچول شي بډایګانو د کوم فرق نشي بډایګانو باندې دسی عمر زده وی چې هغه هیڅ قسم یعنی اشکال نشته دی ځوانه جنې باندې سلام اچول شي خود ته شرط دی شرط دار چې یعنی چې هغه د فتنې ویره کچرته پیدا کېدله فتنه دی جوړېدله ته پوهېږي چې زه په دې جنې سلام واچوم یا دا جنې په ما باندې سلام واچي او دې نه فتنه جوړېږي نو بیا به د هغې سلام نه سړی ځان ساتي اما که فتنه دې نه جوړېږي جنکه دغه شان ته سړي په زنانو باندې سلام اچولی شي او زنانه په سړو باندې سلام اچولی شي او بیا خو یو ټولګی د زنانو چې وي یا داسې زنانه وي چې د هغوی سره یو محرم روان وي یا کومه ویره د غلطو تعلقاتو نه وي او کوم ویره د غلط فکر نوي نو به خو سلام بالکل دا خو جایز دی اما که فتنی ویره وا نو به دغه ټیم کې سلام دا به مکروه دی څنګه دی روایت کثیر شو اسماء بنت یزید وی مر علینا النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر موږ باندې تیرېدو او موږ ډېر زنان ناس د الله پیغمبر موږ سلام واچو فسلم علينا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا نبی صلی الله علیه وسلم په زنانو باندې دا سلام اچولې دي الله دې په دې خبرو متاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد